السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې یو ځای میلمه وم، نو بیا غوښه راباندې واوښتی، نو نه شوم کولی چې غسل وکړم، او یا شرمېدم او یا د یو تهمت څخه بیریدلم، نو څه عمل کول پکار دي؟ محترمه حاشیة التحتوي على المراحل الفلاسفة ونیوي فصل فيما يجب الاختصال. هغه وایي که میلمه بیریدی چې د تهمت په وجه باندې او یا شرمېدی، نو دلته وایي که سړی معذور کېدی، هغه د علای تناسل د ادبولو ځای ټینګ کړي، نو شهوت یې ختم سي، له هغه بعد ایله کې اوبه راووځي. د امام سه صبر قول باندې په داسې غسل نه دی لازم. او د امام ابي حنیفه رحمة الله علیه، د احمد او محمد رحمة الله علیه مبارک په قول باندې چې په ده باندې غسل لازم دی، ځکه منې راووتل. نو اوس وایي که چیرې دغه میلمه شرمېدی او یا بیریدی د تهمت څخه، نو دی له خوبه معذوره کېدی، یعنې په راویښ سو، نو هغه ذکر یې په لاس کې ونیوی چې د ده شهوت ختم سو، بیا یې ایله کړي، اوبه ځینې ووتې، نو په ده باندې هغه په میلمانه په حق کې په فتوا د امام صاحب صبر کول ده، که دی شرمېدی او یا بیریدی، نو غسل نسته پر. نو دغه رنګه فقهای کرام یو جزیه ږدي، که سړی تهمت څخه بیریدی او یا شرمېدی، نهایي شرمېدی، هغه دې بیا تیمم ووایي، داسې تیمم لکه د لمانځه دپاره، نو په هغه سره دې هغه د سهار لمونځ وکړي، بیا چې هر وخت فراغت پیدا کړي هغه غسل دې وکړي او قضایي دغه لمانځه دې راوګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.